د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي له امریکا سره وروستي مذاکرات د اسلامي جمهوریت د مشرتابه په بشپړه همغږۍ ترسره شوي او که د رهبرۍ موافقه نه وه هیڅ لیدنه او مذاکرات به نه وي شوي. هغه څرګنده کړه چې د ملي امنیت عالي شورا په غونډه کې له 14 غړو څخه 12 تنو د خبرو ملاتړ وکړ او همدې پریکړې ته په کتو مذاکرات پیل شول. د هغه په وینا فرصت‌هایی که وجود داره با دست به دست هم دادن و وحدت و انسجام ما قادریم همه مشکلاتی رو که هست حل کنیم. ما میتونیم حل کنیم. اینجوری نیست که آمریکا اگه ما رو تحریم بکنه ما نمیتونیم کاری بکنیم. ولی ما دلمون نمیخواد کسی ما رو تحریم بکنه. ما میخوایم با همه از در صلح و دوستی و برادری در بیاییم. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي د ایران او امریکا ترمنځ به یو ځانګړی بیړنی ارتباطي چینل جوړ شي څو د تفاهم لیک هر ډول احتمالي سرغړونه په رسمي ډول ثبت او وڅېړل شي. نوموړي دا هم ویلي چې په دوحه کې د قطري چارواکو سره د 6 میلیارډ ډالرو د کنګل شوو شتمنیو د یوې برخې د مصرف په اړه خبرې شوې دي. د ده په وینا دغه پیسې به د درملو، خوراکي توکو او نورو بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره ولګول شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا او ایران د وروستي تفاهم له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې د خپلو کنګل شویو شتمنیو یوه برخه یوازې د بشري اړتیاوو د پوره کولو لپاره وکاروي. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره له موږ سره پاتې شئ. زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، نصر بایبل نیوز چینل سره سبسکرایب